حسن علي خان. حسن علي خان پلار دې څه جاب کوي؟ پولیس کې دی. نو ته ګزاره وکړه. ټیک ده، څنګه چې تاسو وایي نو همداسې به وکړو، خو په کوږ بنیاد باندې کاږه دیوالونه خیجي. ډېره ساه مې ورته واخیسته، دومره ساه مې لا چاله نه ده اخیستې. بس دی، نوره ساه مې ورته لنډه تنګه ده. هغه ټیکسي والا دغه نر چنغول دی او را روانه هفته کې د دواړو واده دی. دا تا زه چېرته راوستم؟ ستا کور چېرته دی؟ راځه ته مخکې شه، زه ستا په هره خبره باندې پوهېږم. ځه. راځه راځه ځوانه، دلته لرې لرې پورې آبادي نشته. نو ګنې ته ماته دروغ ویلې ها؟ کله نه کله بنده په سود او زیان کې لږ ډېر دروغ ضرور وي. خو زما خو تاسو سره څه سود زیان خو نشته. شته دی، زموږ ترمنځ ډېر لوی سود او زیان دی. ګل پاڼه ته څوک یې او ګلپاڼه څنګه پیژنې؟ زما نوم اورنګ دی او په اورنګ باندې بل رنګ نه خیږي. ما ټول عمر پوښتنې کړي دي، د چا د پوښتنې جواب مې نه دی ورکړی. خو ستا خبره بیا نه ده، او ما چېرې ژوند کې چا سره مصلحت هم نه دی کړی، خو تا سره مصلحت تم تیار یم. اخر تاسو غواړئ څه؟ زه خو ستاسو په هېڅ خبره پوه نه شوم. ګل پاڼه ته د پردیو ته ورسره نوم اړې، دا له شرم نه درځي؟ جذباتي کېږي ځکه چې چېرته دوه جذباتي کسان یو ځای شي نو هلته پکې بیا یو خامخا سر خوري. زه خو د نه ځم، خو د دې بېعزتۍ تپوس به ستاسو نه ضرور کوم. لاړ به شي، خو په یو شرط، ګلپاڼې سره واده نه به انکاري کېږي. غلی شه، بیا دې د ګلپاڼې نوم واخیستو نو ژوندی به دې پرېنږدم.
څه وکړو دا خو هغه مړ کړو زما په فیصلو کې چې څوک خنډ کیږي د هغه فیصله زه پخپله کوم اورنګ په ما رحم وکړه نو بس بیا داسې وکړه چې سره د ګاډي چېرته کچه لار کې پرېږده ډېره ښه ده ګلپاڼې ته زما یې او که زما نه شوې په والله که رانه د بل چا شي نازنین کو د حسن لور وي نو دا خو ډیره ښه خبره ده زه د دې په ذریعه د خپل رګزي معلومات کولی شم او حسن ته به خامخا پته وي چې زما زوی چېرته دی نازنین لکه چې زما دا ګران آسانولی شي زما زوی زما شهزاده اوس خو به لوی شوي وي اوس خو به د رښتیاو شهزاده شوي وي سرتاجه یو ډېر دروند کار کوم دی یو کس مې پکار دی چې نښه یې پخه وي زړه یې د زمري وي او مازغه یې د لیوني وي وبشي صاحب وبشي وبشي نه دا کول دی صاحب تاسو پریشانه کېږئ ما که داسې سټک ټو کار وي نو زموږ نه منه پاتې کېږي ما درته ووی که نه چې ډېر دروند کار دی دومره دروند چې د ټول ښار اوږې به درله په جنازو ستړي کړم عمر جلال صاحب دا واخلې مزیدار چې ډېره مهرباني خانزاده ډېره مهرباني عمر جلال صاحب تاسو هم لکه چې لیکلو ته کار ویلی دی لږه دمم پکې وکئ که نه خانزاده دمه پکې نشم کولی زما د تیر ژوند هر ساعت په اور کې تیر شوی دی
تا لکه چې خپله دنیا کې مونږ هیر کړي وو. سایرا بیگم دا څه وخت یې کور ته د راتلو چې د ټولو دفترونو چوټیان یو شي او ستاسو چوټي نه کېږي؟ او دا څنګه کار دی چې روزانه په تا ناوخته کوي خو دا ختم نه شو؟ یو خو بنده ټوله ورځ په کار ستړي شي او چې کور ته راشم نو ستا تقریرونه نه ختمیږي. سایرا بیگم ته په دفتر کې څومره ستړی شوې او ته په دفتر کې څه کار کوې؟ ځکه د هغې نه خبر نیم نو ناخبر هم دې نیم. تا اخر ویل څه غواړې؟ همدا چې سایرا بیگم مه ورانوه په ما باندې دا کور او مه ورانوه په ځان باندې دا کور. ته چې د کم عیش ماش ژوند خوبونه وینې هغه ټولې ظاهري ښکلاګانې دي. خدای ته وګوره په ظاهري ښکلاګانو باندې د خپل سکون سوداګانې مه کوه. ګنې نو ته خو به جاړې مونږ به هم د ځان سره وچړې.